بسم الله الرحمن الرحیم. د مونږ چې څومره اوریدونکي لیدونکي دي خو ټولو ته یو مهم پیغام دی. امو محترمو، لکه څنګه تاسو ته معلومه ده چې د تیر په سیر باندې یو ځل بیا په پښتون وطن کې ډالري پراکسي جګړې روانې دي او په خصوصي توګه بیا په خیبر باډا کې لکه څنګه د نن 2 میاشتې مخکې په تیرو میدان کې د 2-3 کوله کمې جګړې وشولې، کم خلک پکې ووژل شول او څومره ریاست ډرون اټیک ماټر ګولو شلنګ بمبورونه وکړل، څومره ماشومان ښځې او سپینګیري مشران پکې په شهادتونو ورسېدل، زخمیان شول. همداشانته دا کړی اوس یو ځل بیا په باډا کې روانه ده. امو محترمو چې دا کم جګړې روانې دي دا د 2 لسیزې نه روانې دي، یعنی تیر چې کوم د روس او د امریکې کومه جګړه وه په هغې کې د پښتون افغان وطن چې څومره میندې بورې شوي دي، څومره ښځې کونډې شوي دي، څومره یتیمان، څومره ماشومان او ماشومانې یتیمان شوي دي او ورسره څومره هغه نسل چې کوم تیر نسل و هغه ختم شوی دی. یخ په سیر باندې یو ځل بیا په دا نوې جګړه کې که تاسو د خپلې میندې بورول نه غواړو، که تاسو د خپلې ښځې کونډول نه غواړو، که تاسو د خپل بچیان او بچیانې یتیمول نه غواړو او د نوی نسل د دهشتګردۍ نه بچول غواړو، دغې لپاره به موږ او تاسو ته پکار وي چې د دغه پراکسي ریاستي جګړو مونږ غندنه وکړو او د دې لپاره مونږ سیاسي حکمت عملي تیار کړو او خپله کړو. دا به تاسو ته یاد وي چې دا ریاست پاکستان او فتنة الپنجاب د ترجیحات په دا خوره کې جګړې دي، په دا خوره کې چې کم پټ وسایل دي، کم د ځمکې لاندې وسایل دي، هغه روبوستل غواړي، هغه غلا کوي. همداشانته دی د تیرو میدان او د باډۍ چې څومره سره زر سپین زر او څومره معدنیات کویلا ګیس دی دا د روبوسي او د دغه لپاره د فیک ډالري پروجیکټونه، فیک طالبان، فیک خلک رولي او د هغو په تور باندې دلته کې یو محاذ کړوي د جګړو او هغو جګړو په لړ کې د اپریشن اعلان کوي. لکه څنګه په تیرو میدان نه ولسونه روتل او د هغې د روتلو نه پس د اپریشن اعلان وکړو. تر ننه پورې په تیره میدان کې اپریشن نه دی شوی، تر ننه پورې یو تموچر ډاز نه دی شوی، تر اوسه پورې هلته کې دواړه چې کوم ای او بي خلک دي هغه دواړه چې کوم دي خپل عام ګرځېږي، ښه ازود ګرځېږي او دلته کې چې کوم د 2.5 لکه ولسونه د تیرو کډوال شول، نن دلته کې در په در او عام ځایونه باندې نوست دي، هېڅ آبادو باندې نشته، په سړکونو باندې په ډګریو کې کورونه ځانله لګولي، خیمې لګولي، پاکې ژوند کوي، د یو لوی مشکل سره مخ دي. همداشانته اوس په باډا قبیله کاخیل دپاره یې په اپریشن اعلان کړی چې دا به هم دا خلک وځي. دغه ته مونږ هیڅ چرې نه یو تیار. باډا سیاسي اتحاد په 1 اپریل باندې په 1 مئی باندې د یو لاریون د باډۍ نه ورسره تر پېښور پورې د لاریون د لانګ مارچ اعلان کړی دی او بیا به هلته کې به مستقل درنه لګېږي چې د باډۍ د خبر څومره ولس دی. خو ټولو ته د مو دا خبرتیا او د پیغام دی چې باید د دغه لانګ مارچ د دغه لاریون ایسا جوړ شو او په پېښور کې چې څومره پښتانه دي، څومره د مونږ د مختلفو قبیلو پښتانه پراته دي، که هغه د شمالي وزیرستان، جنوبي وزیرستان یا هغه ورسره د سوات، باجوړ او مومند او رګزی یا د نورو قبیلو څومره د پښتون وطن د دغه شاخونه دي، قبیلې دي، دغو ټولو ته د مونږ خواست دی چې په دا لانګ مارچ کې په دا درنه کې تاسو شرکت وکړو. د غورځنګ چې څومره غړي دي، څومره ذمهدار دي، باید د دغه لانګ مارچ ایسا جوړ شي. د مو محترمو انشاءالله دغه لانګ مارچ لپاره به یو مسلسل تیاری نیسو او دغه لانګ مارچ دا ډېر زیات د اهمیت وړ دی او دا ډېر عظیم لانګ مارچ دی. دا د رغونو نسلونو او د موجوده د نسلونو د بچولو لپاره دا لانګ مارچ دی. د مونږ چې څومره ملګري دي باید د زړه نه د زړه د اخلاص نه منډه واخلي او دغه لانګ مارچ په هر صورت چې کوم دی دا کامیاب کړي. که چېرې مونږ دغه سیاسي عمل خپل کړلو د دغې د وجې نه به د مونږ میندې، د مونږ ښځې، د مونږ ماشومان، د مونږ ماشومانې، د مونږ کاروبارونه، د مونږ تجارت، د مونږ ژوند دا به ټول باد شي، دا به ټول محفوظ شي. او که چېرې مونږ دا سیاسي عمل پرېښودو او مونږ تقسیم شولو، مو په مختلفو شکلونو کې تقسیم شو،
نو دغه عمل چې کوم دی دا ډیر خطرناک عمل دی. دا ریاست ترجیحات په دغه کې یو نوی جنگ ته چې کوم دی پوکیوال دی او دغه جنگ نوی جنگ پوکي به چې کوم دی دا به مونږ تاسو په سیاسي حکمت عملی سره په سیاسي بصیرت سره او په سیاسي تګلارې سره دا بچو. نو د خاص نه د ټول ولس نه د ټول قوم نه چې په دلنګ مارچ کې شرکت کو او مای بوي د سحر نه به شروع کیږي د سماسپین او بیا الته کې به مستقل درنه لګيږي. نو مې ربونو کو چې په دا کې تاسو ټول شرکت کو ګډون کو او د دې ساجو په سوشل میډیا وته منظم او صحیح کمپاین کو مهرباني.